بکم چې کې د الله نه یریګا سفر کې د الله نه یریګا په حضر کې د الله نه یریګا یواز کې د الله نه یریګا ملګرو سره د الله نه یریګا د عزت په باره کې د الله نه یریګا د مال په باره کې د الله نه یریګا دا جبه وصیت او ورپسې کړه دې بدی پسې الحسنه نیکی تمحها غدا چې دا بدی د نیکی برچې شي بدی بده منځوي شي چې کله درنه ګناه شو متشد برکات منځوکا او وخالق الناس بخلق حسن محمد رسول الله فرمایي د خلکو سره ښه اخلاق کار که اخلاق سمانه که څوک در باندې ظلم کوي ته سره ظلم مکوا که څوک در باندې چې رحمینه قطع کوي ته سره والا کیسه اخلاق دې ته ویل شي ته چې په ځای کې موجودي خلک خوشاله ته چې کله لاړې داخله خپه شي ته پوښتنه بده چې ستاره کیسه اخلاق دا اوس په انسان کې کله راځي حیا په ځان کې پیدا کا تواضع په ځان کې پیدا کا صدق په ځان کې پیدا کا ظاهر او باطن برابرې دل رافت د توري په ځای کې تور او د قلم په ځای کې قلم صبر په ځان کې پیدا کا مجاهدی کوا دعاګانې غواړه د محمد رسول الله د ملګرو اکرام زړه کې پیدا کا صحابه زمون مشران دي دغه په نقشه باندې روان شه بدګمانه نه مکوا د حسد نه ځان ساته دروغ نه ځان ساته به بدی کارون نه ځان ساته دا کارونه چې کله وکړه تا کې بل کې است اخلاق پیدا کی دي ته ویل شي ادب د دې وجنه مؤمن انسان هغه باید همیشه چې ژوند کوي بدینت باندې وکړي چې ځان لڅنګ ادب ورکم د نفس څنګه پاک کما د صفای څنګه وشي دا ګور ډیر چته د ټولو ادبونو نه چې نور خلکو له موږ ورکو ځان برباد کړي د قران او سنت تربیت هم ده د دې ادب هم درته چې دا ګندګي ختم شو سباواله په من کې راشي